د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. افغانستان ته د پاکستان صادرات 2 سلنه کم شوي دي. د پاکستان ملي ورځپاڼې د دغه هیواد د دولتي بانک له قوله په تیرو 8 میاشتو کې افغانستان ته څه د باندې 7 سلنه صادراتو 9.50 سلنه وارداتو له کموالي خبر ورکوي. د پاکستان د ملي ورځپاڼې د راپور له مخې چین ګاونډیو هیوادونو ته د پاکستان د صادراتو له پلوه د هیوادونو د نوملړۍ په سر کې دی او نور هیوادونه لکه بنګلادیش او افغانستان په 2م او 3مو ځایونو کې دي. په ورته مهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم په تیره یو کال کې پاکستان ته د هیواد د صادراتو له 40 سلنه کموالي او وارداتو له 20 سلنه زیاتوالی خبر ورکوي. په ورته مهال د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې له اسلام آباده غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسانتیاوو د رامنځته کېدو سوداګریزو توکو د لیږد د کموالي په موخه د کراچۍ د اوسپنې پټلۍ ته تر پېښوره پورې دوام ورکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست هیله ده چینل سبسکرایب کړئ.